انتاج نه ده. نو که صيغه د مجهول سي او مراد د انتاج نه انتاج اصطلاحي سي چې اخذ النتیجه من الدلیل، اخذ د نتیجې د چانه د دلیل نه. نو بیا دا معنا د لا ينتج څه معنا الا برهان علیه، دلیل نشته په الله تعالی باندې، دغه تحقیق تیر شو. او کچیرته مراد د انتاج نه انتاج لغوي سي، نو د انتاج لغوي معنا دا ولادت، د انتاج لغوي معنا دا ولادت. نو که صيغه د مجهول سي نو بیا لا ينتج معنا ده یعنی لم یولد، الله د چانه پیدا نه ده، الله د چانه پیدا نه ده. او که صيغه د معلومی سي نو بیا معنا د لم یلد، د الله نه څوک نه دی پیدا، د الله نه څوک نه دی پیدا. نو دی وی او لم یولد، یا د لا ينتجو معنا یا لا برهان علیه ده لکه پرون چې تیر شو، او یا معنا د لم یولد یعنی الله د چانه پیدا نه ده که صيغه د مجهول سي. ولو بني للفاعل، او کچیرته مبني کړی شي فاعل ته یعنی دا صيغه د معلومی سي، نو فمعناه معنا د دې قول چې لا ينتجو لم یلد، الله نه څوک پیدا نه دي. ګوره شارح قاضي دلته احتمال هغه د معنا اصطلاحي مقدم کا په معنا لغوي باندې ویل کنه الا برهان علیه. نو دا خو چې کله د انتاج نه انتاج اصطلاحي مراد شي به دغه معنا ده، او هغه احتمال د معنا لغوي چې لم یولد او لم یلد دغه ورستو کو دا ولی ځکه چې دا کتاب چې کنه دا مدون دی په علم منطق کې کنه قاضي، نو هر متکلم چې کنه دا په خپل اصطلاح باندې خبرې کوي، کل متکلم يتكلم باصطلاحه. نو اصطلاح د منطق کې انتاج څه ته وایي؟ اخذ النتیجه من الدلیل. نو ځکه هغه مخکې کو ورسېږي. او بیا چې کله مراد د انتاج نه انتاج لغوي سي، نو خو بیا خو دوه احتمال دي کړه، یا صيغه د مجهول سي یا صيغه د معلوم. نو که صيغه د مجهول سي نو بیا خو معنا د لم یولد، او که صيغه د معلوم سي نو بیا معنا د لم یلد. بیا هم هغه د مجهول احتمال مقدم کړي شارح قاضي ولی لوجد مناسبت د لا يحدون، لوجد مناسبت د سباق نه، لوجد مناسبت د چانه سباق نه، هغه مجهول لکه نو ځکه دای مخکې کو. ولو بني که مبني کړي شي نو للفاعل نو فمعناه بیا معنا د لا ينتجو چې د لم یلد ده. وبيانه غرض شارح قاضي اقامت د دلیل په دې خبره باندې چې د الله تعالی نه څوک پیدا یا الله تعالی د چانه ولی پیدا نه ده، یعنی نفي د ولادت باندې دلیل ده. نو ولادت بیا په عام معنا سره د والدیت او مولودیت دواړو ته شامل ده. نو بیانه باندې یو اشکال پیدا کیږي، اعتراضو که بیا به جوابو کې حاصل اعتراض ده چې دا بیانه کې چې کنه دا ضمیر نفي د والدیت تراجی وي، که نفي د مولودیت تراجی وي، او که نفي د دواړو تراجی وي. که نفي د والدیت تراجی وي نو بیا خو د نفي د مولودیت دلیل ونه شو کنه، او که نفي د مولودیت تراجی وي چې الله د چانه پیدا نه ده نو بیا خو د نفي د والدیت دلیل ونه شو، او که چیرته دواړو تراجی وي نو بیا خو مطابقت ناراضي په مابین د راجی او مرجی کې. ولی ځکه د بیانه ضمیر کوم ضمیر دی؟ ضمیر د مفرد ده. ویږي ان شاء الله. نو ته به جواب وکي چې د بیانه ضمیر چې د قول تراجی دی چې لا ينتجو، خو کله چې کله په معنا لغوي سره شي نو دسی بشي. وبيانه یعنی بیان قوله چې لا ينتجو اذا كان بالمعنى اللغوي، دا سوایا قول تراجی. ٹھیک ده. نو چې کله قول د لا ينتجو تراجی شو په معنا لغوي سره نو هغه بیا نفي د والدیت او نفي د مولودیت دواړو ته شامل شو کنه. حاصل د دې دلیل دا ده اوس راشه الله جل جلاله نه د چا د پاره والد دی او نه د چا د پاره مولود دی. ولی وای ځکه ک الله د چا د پاره والد یا د چا د پاره مولود شي نو بیا به داس یو شی پیدا سي چې هغه متکافي او متماثل وي د الله سره، بیا به داس یو شی پیدا سي چې هغه متکافي او متماثل وي د چا سره؟ د الله سره. دلیل د ملازمه ښکارا ده ځکه د والد او د مولود ترمن تکافو او تماثل ضروری ده، د والد او د مولود ترمن تکافو او تماثل وي. اوس دا خبره چې د الله تعالی د پاره داس یو شی چې متکافي او متماثل وي دا ولې نه دی صحیح؟ وای ځکه کدا یو شی پیدا سي چې د الله سره متکافي او متماثل وي نو دا به خالی نه وي، یا به واجب او یا به ممکني. دو شق دي کنه. ولی موجود منحصر دی په دې دوه فردونو کې کنه، موجود منحصر دی په چا کې؟ په دې دوه فردونو کې، یا به واجب یا به ممکني، بل شق شته دی نه. او دغه شی متکافي او متماثل نه واجب کېدای سي او نه ممکن کېدای سي. دغه شی متکافي او متماثل نه واجب کېدای سي او نه ممکن کېدای سي. ولی پاغي باندې دی دلیل وای، پاغي باندې دی. ولی حاصل دا دی
ځکه تکافو څه ته وایي؟ تکافو وایي تلازم بین الشیئین په تصور او په وجود کې. تکافو څه ته وایي؟ تلازم بین الشیئین په تصور او په وجود کې، چې د دوه شیانو ترمن تلازم په تصور او په وجود کې، نو موږ ویلی شو چې دا دوه شیان سره چی دي؟ دا متکافیین دي. دا سره چی دي؟ متکافیین دي. لکه د پلار او د زوی ترمن تکافو شته که نه؟ تصور د اب چې کې تصور د ابن ورسره راځي، تصور د ابن چې کې تصور د اب ورسره راځي، نو په تصور کې سره متلازمین دي که نه دي؟ په وجود کې متلازمین دي. اب بغیر د ابن نه وي، ابن بغیر د اب نه وي. همداسې بغیر د یو څه پیدا کېدو نه څوک پلار کېدی سي؟ یا چې یو شی بیخي د چا نه پیدا شوی نه هغه د چا دپاره زوی کېدی سي؟ نه. په دې باندې پوهېږي؟ دا یې لنډ دلیل د تفصیل شارح قاضي کوي. او دغه د دوه شیانو ترمن چې دا تلازم راځي که نه په تصور او په وجود کې، نو دا به یا خو به داسې وي چې دا یو علت بل به چی وي؟ بل به معلولي، او یا به داسې وي چې دواړه به معلولین وي د علت ثالثه. دواړه به معلولین وي د چا؟ علت ثالثه. نو اوس که د الله تعالی دپاره متکافي او متماثل پیدا شي او دغه واجبي، نو دلته بیا تکافو نشته. ولې؟ ځکه واجب نه د چا معلول کېدی شي، واجب د چا معلول کېدلی نشي. و که نه چې د الله تعالی دپاره نعوذ بالله یو شی راشي هغه متکافي وي، نو خدا معنی چې یا به دا واجبین یو علت بل معلول یا به دواړه معلولین د علت ثالثه وي، نو خو واجب معلول شو که نه؟ او واجب معلول وي نه. او یا به داسې وي چې دغه متکافي او متماثل به ممکن هم نشي کېدلی. ولې؟ ځکه که ممکن وي نو بیا تماثل نشته. که ممکن وي و که نه د واجب او د ممکن ترمن تماثل سته. تماثل وایي اتحاد فی الماهیت ته. تماثل څه ته وایي؟ نو که چېرته دغه شی ممکن شي نو بیا تماثل نشته، ځکه تماثل وایي اتحاد فی الماهیت ته، او د واجب او د ممکن ترمن اتحاد فی الماهیت نسته. او که چېرته واجب سي بیا تکافو نسته. که چېرته واجب سي بیا خو تماثل سته، ځکه واجبین متحد فی الماهیت دي، خو تکافو پکې نشته. ورسېږي. وبیانه بیان د دې قول چې لا ينتج وغدا ده چې ان الوالد او ولد چې متکافیان او متماثلان او واجب لخوا، نو متکافی او متماثل یو واجب چې د لیسه بمتکاف لواجب اخر، یو واجب متکافی د بل واجب نه ده، او ممکن لا يماثله، ممکن مماثل د واجب نه ده. وشو کنه؟ وهو ظاهر نه د عدم مماثلت د ممکن د واجب سره دا ظاهر ده، ښکاره ده کنه؟ ماهیت د ممکن جدا ده او ماهیت د واجب. وبيان الاول بیان دا اول چې یو واجب د بل واجب ولی متکافی نشي کېدلی، هغه دا چې ان معنا د تکافو هغه دا د الله یتصور چې تصور نکېږي تحقق احدهما د وجود د احدهما وتعقله او د تصور د احدهما الا بان يتحقق ويتعقد الاخر، مگر دا چې موجود شي او تصور شي د اخر معهود چا سره د احدهما سره د چا سره، نو فلا يكون خانو دا تکافو نه موجودیږي الا بحسب علاقه ذاتیه، مگر په اعتبار د علاقه ذاتیه سره په مابین د شیئینو کې، بینهما په مابین د شیئینو کې د علاقه ذاتیه څه معنی؟ بالعلیت والمعلولیت، یو علت بل شی معلول، او معلولیت اهمال امر ثالث، او یا دا دواړه چې دا دواړه معلولین د چا وي؟ خودس امر ثالث یوقع بینهما ارتباطا افتقاریا، چې ثابت کی په مابین د شیئینو کې ربط افتقاری. څه معنی؟ نفس دانه چې معلولین کني هغه شو خدا ټول موجودات چې دا معلولات د واجب تعالی دي، خو بیا هم د دې ټول معلولاتو ترمن هغه تکافو سته نه. د سه معلولیت د امر ثالثه چې د امر ثالث یوقع چې واقع او ثابت کې بینهما په مابین د امرینو کې ارتباطا افتقاریا، ربط افتقاری، دا معنی چې دا یو بل ته محتاج شي او دا موجودات په خپل منځ کې یو بل ته محتاج دي نه، نو ځکه دا سره متکافی نه دي. وسياتي بیانو ان شاء الله رسو بیان روان دی. وهذه العلاقه ودغه تکافو چې لا تمکنو دا ممکن نه ده بین القیومین الواجبین، فما بین دغه قیومین واجبین یعنی دوه خدایانو کې چا کې هغه ذاتونه الواجبین لذاتیهما چې هغه واجبې د خپل و کنه دغه وجوب ذاتی دی کنه پوه شو باندې، نو اوس واجب چې دا د چا معلول کېدی سي نه، نو ځکه د واجبینو ترمن تکافو نه راځي، نو کله الله تعالی د فار والد یا مولود راشي نو بیا پکې تکافو نشي راتللی، بیا پکې تکافو نشي راتللی. ها لاندې راکې قوله هو متماثلان یلته ویلې کنه چې دا ولد او والد به متکافي او متماثل، فین قیل دا یو اعتراض کوي. وګوره دا اعتراض په دې باندې بنا ده چې
چې دا تماثل وای اتحاد فی النوع ته. دا اعتراض په دې باندې بنا ده چې تماثل څه ته وای اتحاد وای اتحاد ته په ماهیت نوعی کې اعتراض په دې باندې بنا ده. نو معترض وای چې تماثل خو عبارت ته د اتحاد نه په ماهیت نوعی کې یعنی د والد او د مولود نوع به یو وي. نو اوس په دې باندې اشکال پیدا کیږي چې مولا صاحب ته څنګه وای چې والد او مولود به دا سره متماثلین وي یعنی د والد او د مولود ترمن بچي وي اتحادی په ماهیت نوعی کې ولی ځکه کله کله وي د ناری زنانه نه مار پیدا کیږي او دغه شان قچر چې دا د خر نه پیدا کیږي او د اس نه پیدا کیږي نو د قچر او د خر ترمن اتحاد نوعی شته. دغه شان د قچر او د فرس ترمن اتحاد شته په ماهیت نوعی کې. دغه شان د مار او د دې زنانه ترمن اتحاد شته په ماهیت نوعی کې. نو دا اعتراض په دې باندې بنا دی چې تماثل څه ته وایي اتحاد ته په ماهیت نوعی کې. نو دی جواب کې حسن جواب دا چې نه تماثل صرف اتحاد فی الماهیت نوعی ته نه وایي. تماثل وایي اتحاد ته په ماهیت کې بیا نوعی وي که جنسی وي. نوعی وي او که جنسی وي. د مار او د ښځې ترمن اتحاد که په نوع کې نشته خو جنس کې خو شته که نه هغه هم حیوان دم حیوان. دغه شان د قچر او د وغیره وغیره ترمن اتحاد که په نوع کې نشته خو په جنس کې خو شته که نه پوهېږي انشاءالله جنس خو یو دی که نه حیوان. نو ګوره عام طور باندې مشهور داسې ده چې د قچر چې دی که نه دا د هغه نه پیدا کېږي د خرې نه. د قچر مور چې وي خره وي. قچر خو د خرې او د اس د ملاوټ نه پیدا کېږي که نه خو مشهور داسې نه چې د چا نه پیدا کېږي د خرې نه پیدا کېږي. خو نه قچر کله عام طور به همداسې وي خو کله کله مور خره وي کله مور اسپه وي. مړه د غوا نه هم پیدا کېږي. فقهاو لیکلي دي کوم ځای کې چې راځي که نه چې هغه جو پسخورده د دې قچر چیرې مشکوکه ده که نه هغه قچر پسخورده مشکوکه ده مور یې چې چی وي خره وي چې مور یې چی وي خره وي. په دې باندې پوهېږي. او که مور یې خره نه وه غوا وه یا اسپه وه نو بیا پسخورده مشکوکه نه ده. په دې باندې پوه شو دغه ځای کې د زمونږ د فقه کتابونو کې راځي سر پې خلاصېږي. نو فقط داسې نه ده ګوره چې د قچر خامخا چی وي مور یې خره وي کله اسپه وي کله غوا هم راځي سر پې خلاصېږي. دا د بخاري کې غالبا حدیث دی او بخاري کې دی که ابو داود کې دی. نبی اسلام ته یو چا یو قچر تحفه کړی و نو یو څوک پې سپور شو نو علي صاحب وایي نبی اسلام ته وایي دا خو ډېر خوند کوي دا ډېر ښه نه ښکاري یا رسول الله راځي چې وایي دا موږ هم وکړو دا د خر او د اس ترمن دا ملاوټ موږ هم وکړو چې دا شی پیدا شي دا قچرې. نو هغه نبی اسلام ورته وایي نه دا خو د کمقلو خلکو کار دی. په دې باور سره نو کوم ځای کې چې قچرې ډېرې وي که نه هغه منسوسي کمقلان دي پوه شو ورباندې کوم ځای کې چې دا قچرې ډېرې وي که نه نو هغه منسوسي کمقلان دي. او که نه رسول الله وایي که نه چې دا د کمقلو خلکو کار دی. اوس ولا که هېڅ څوک هم تاسو کې ووایي چې زموږ ځای کې قچرې دي چا ځای کې قچرې سته دي څوک ښیي ته تا ښیي هلکه نه نشته ابا بل ځای نه راغلي تیرانه به راغلي. فإن قیل که چېرته ویلی شي په اعتراض کې المرأة الحبله هغه حامله زنانه یتولد منه الحیه د هغې نه شی پیدا کېږي. هغه بره ناکد لیکلي یو نون لیکلی بره نکته یو منها ده منها چې و بیا به ضمیر رسانه راجع شوی وي خو من هم راجع کېدلی شي په تاویل له شخص سره په تاویل له چا سره شخص سره کما تدل علیه المشاهده لکه په همدغه ولادت د حیې من المرأة الحبله باندې مشاهدت دلالت کوي کله کله داسې کېږي. ویتولد البغل من الحمار او قچر د خر او د اس نه پیدا کېږي نو فلا یجب التماثل بین الولد والوالد. قلنا موږ جواب کو چې نه المراد بالتماثل ها هنا مراد په تماثل سره دلته چې موږ وایو چې ان الوالد والولد متکافیان و متماثلان دلته مراد هغه مشارکت دی فی الاوصاف النفسیه په اوصاف نفسیه کې اوصاف نفسیه او نفسیه مراد اوصاف جنسیه څه معنا اوصاف جنسیه یعنی په جنس کې وان لم یکن اگر کنه وی تمام ماهیت د متماثلین خو اگر کنه وی تمام ماهیت د چا یعنی اگر که اتحاد په ماهیت نوعی کې نه وي تمام ماهیت خو نوع ده کنه تمام ماهیت شی ده نوع ده نو فیشمل نو شاملیږي دغه تماثل المشارکه فی الجنس مشارکت فی الجنس هم دون الاتحاد في الماهية النوعية فقط پکې وایخه نه اتحاد في الماهية النوعية فقط برا ناکید لیکلی خبره جوړه کړې ده
فقط نه بغیر خبره نه جوړیږي بیا خود شو کنه چې فیشمل شاملیږي دغه تماثل اتحاد ته په ماهیت نه شاملیږي اتحاد ته په ماهیت نوعی کې حالانکه اتحاد فی الماهیت نوعی تم تماثل وای هم دغه معنا متبادره او معنا مشهوره او ظاهره معنا د تماثل هم دغه ده معنا متبادره او معنا مشهوره د تماثل هم دغه ده اتحاد فی الماهیت نوعی نو ځکه فقط وای چې نه دا سه نه ده چې فقط اتحاد فی الماهیت نوعی ته شامل شي بلکې چاته هم شاملېږي اتحاد فی الجنس ته چاته اتحاد فی الجنس ته خامنه بس نو وقد یستدل دا بل دلیل وای په نفي د تماثل باندې